بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ډبل ای پالیټکس چینل ته ښه راغلاست. موږ نن د دې چینل د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، د اصطلاحاتو په تعقیب د ګیم تیوري لولو، چې د ګیم تیوري څه ده، کوم ډولونه دي، څرنګه په نړیوالو اړیکو کې رامنځته شول او څرنګه تطبیق کیږي، په دې سره بحث کوو. خو مخکې له دې چې د ګیم تیوري تر اخره پورې ولولو، نو له تاسو څخه په ډېر درنښت 3 هیلې کوم. لومړی هیله دا ده چې ما چینل سبسکرایب کړئ. ټول هغه ملګري چې نوي زما چینل ته راځي، نو دا چینل سبسکرایب کړئ. دوم، د بیل آیکن یا د زنګ تخمه ووهئ تر څو تاسو ته په اسانۍ سره زما اپډیټ ویډیوګانې درشي. او دریم، زما د ویډیوګانې آنلاین وګورئ تر څو ما د یوټیوب له خوا تاسې حمایه او سپورټ کړئ. په هر صورت د دې چینل هدف هم دا ده چې د هېواد ځوان نسل د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، محصلین په نوي او اپډیټ علم باندې وروزي. نو د دې لپاره تاسو ما حمایه کړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ، دا درنه هیله کوم. او بل آنلاین ویډیوګانې هم دا وګورئ. نو راځو په هر صورت ګیم تیوري ته. ګیم تیوري اصلا دا د ریاضي په علم کې استعمالیږي او دا اصلا د ریاضي علم لپاره رامنځته شوې ده. دا په 1940 کال کې د اوسکار مورګنسترن لخوا نه، چې یو ریاضي پوه د هغه لخوا رامنځته شوله. خو په 1950 نه تر 1980 کالو پورې دغه تیوري د توماس شلن لخوا نه په نړیوال اړیکو، نړیوال سیاست کې استعمال شوله. توماس شلن د سوړ جنګ د تشریح لپاره د ګیم تیوري څخه کار واخیسته. نو دا چې ولې دلته د ګیم تیوري له ریاضي نه نړیوال اړیکو ته راغله، نو دلته بیا ډېر غټ بحث ده، ځکه که دا به موږ وګورو، دلته په دغه وخت کې د ریالیزم او د لیبرلیزم تیوریانې حاکمې وي او هغوی په امپریکل ډیټا باندې ډېر تاکید کوو، چې هغه ته بیهیوریزم هم وایي. خو په هر صورت هغه بحث اوس موږ تر بحث لاندې نه نیسو. نو دا په 1950 کالو کې د ګیم تیوري د نړیوالو اړیکو علم ته راننوتله، البته د توماس شلن لخوا نه. ښه، اوس راځو چې د ګیم تیوري په کوم حالت کې استعمالیږي. په نړیوالو اړیکو کې د ګیم تیوري په کوم حالت کې استعمالیږي. باید ووایو چې د ګیم تیوري په نړیوالو اړیکو کې د هېوادونو د تصمیم نیونې څخه بحث کوي. یعنې په هغه حالت کې استعمالیږي چې کله هېوادونه هغه تصمیم نیسي، خو دا تصمیم باید په شخړې حالتو کې، چې کله شخړه د هېوادونو ترمنځ رامنځته کېږي، نو کوم تصمیم چې دغه هېوادونه نیسي هغلته د ګیم تیوري استعمالیږي. یعنې د شخړې په حالت کې د تصمیم نیونې څخه بحث کوي د هېوادونو. اوس دلته وایو چې شخړه کوم حالت ته وایي. کوم حالت ته موږ د شخړې حالت وایو؟ هغه حالت چې کله چې، یعنې شخړې حالت هغه حالت ته ویل کېږي، یا سچویشن اف کنفلیکټ هغه حالت ته ویل کېږي چې کله یو فرد یا ګروپ داسې تصمیم ونیسي چې بل فرد یا ګروپ ترې متاثره سي، او هماغه بل فرد او ګروپ د همدغه مقابل کې یو تصمیم ونیسي. نو په نړیوال سیسټم کې همدا رقم ده. کله هم چې د هېوادونو ترمنځ کومه شخړه وي، یو هېواد کوم تصمیم نیسي، هغه مستقیما د بل هېواد باندې تاثیر کوي، نو هغه بل هېواد هم د مقابل کې یو ډول تصمیم نیسي. د بېلګې په ډول که موږ وګورو، د کرکټ لوبه ده. په دې لوبه کې فرض مثال سوپر اوور ده، یو اوور میچ ده. نو یو لومړی د یو هېواد بیټینګ ده او بل هېواد بالینګ کوي. د کوم هېواد چې بیټینګ ده، نو هغه به ډېر تکړه کسان راباسي. په دې خاطر راباسي چې یو اوور میچ ده، نو باید ډېر رنزونه ورته وکړي. کله چې دا 2 کسان راباسي اوپنران، نو دغه 2 اوپنران که ډېر لایقه وي، تکړه وي، نو هغه بل ټیم چې هغه بالینګ کوي، نو هغوی باندې حتما تاثیر کوي. نو کله چې دغه 2 بیټسمنان دوی ګوري چې ډېر تکړه او لایقه راباسلي دي، نو کوم هغه بل ټیم چې دا چې بالینګ کوي، نو هغه به داسې یو تکړه بالر راولي چې تر څو دوی یا آوټ کړي یا ډېر کم رنزونه ورکړي. نو دلته د ګیم تیوري رامنځته کېږي. داسې یو حالت چې داسې د شخړې حالت، داسې یو مشکل
چې دې مشکل کې یو هیواد یو فرد یا ګروپ فرد مثال تصمیم نیسي هغه بل فرد ګروپ او هیواد تر تاثیر لاندې راولي چې د سچویشن اف کنفلیکټ وایي. نو په دغه حالت کې د ګیم تیوري رامنځته کیږي. نو دې ته بیا د ګیم تیوري په نړیوالو کې موږ ویلی شو یا دلته رامنځته کیږي دلته تشریح کیږي. نو کله هم چې د یو هیواد تصمیم د بل هیواد باندې تاثیر وکړي او بل هیواد د دې هیواد د تصمیم پر خلاف باندې کوم تصمیم ونیسي دا د ګیم تیوري ده. دلته اوس تر بحث لاندې نیسو. نو د ګیم تیوري د هیوادونو ترمنځ هغه لوبه ده چې په دې لوبې سره یو بل تر تاثیر لاندې راوستلی شي او یو د بل کړنو څخه متاثر کیږي. د بېلګې په توګه تاسو مثال درکړم د سوړ جنګ په دوران کې که موږ وګورو امریکا تومبم جوړ کړ نو په شوروي اتحاد باندې تاثیر وکړ. شوروي اتحاد هم د هغه مقابل کې اتومبم جوړ کړ. امریکا په ویتنام حمله وکړله او ترڅنګ یې شوروي اتحاد ویتنام حمایه کړ او امریکا بالاخره په هر صورت هغه وواسله. همدارنګه امریکا کوریا ته داخله شوله نو ترشا شمالي کوریا شوروي اتحاد حمایه کوله. نو په هر صورت ټول هغه تصامیم چې د هیوادونو ټول هغه تصامیم چې نور هیوادونه متاثره کوي د ګیم تیوري دلته موږ ښه تطبیق کولی شو. ګیم تیوري ډولونه لري چې عمومي ډولونه موږ لاندې تشریح کوو. دې کې زیرو سام ګیم ده او بل چې دا نن زیرو سام ګیم ده. ګوره لومړی او دوهم. زیرو سام ګیم په دې معنا چې دا ریالیزم تیوري ډېره حمایه کوي. زیرو سام ګیم په دې معنا چې یو طرف په یو معامله کې یو تصمیم کې یو لوبه کې هیڅ هم نه ګټي، زیرو یعنی هیڅ هم نه ګټي، او بل طرف چې دا سام هر څه به ګټي چې وایي چې میم زرما ټوله زما. لکه موږ تاسو په 2015 کال کې د ایران او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د جوینټ کمپریهنسیو پلان اف اکشنز په نامه باندې چې دواړو ترمنځ ترسره شو. په دې پلان کې ایران هر څه وګټل او امریکا څه ترلاسه نه کړل. البته د اتومي وسلو په اړه باندې. او کله چې ټرمپ بیا واک ته رسیږي نو ټرمپ دغه لاسلیک یا کوم اګریمنټ یا معاهده چې وه لغوه کړه ایران سره. ځکه امریکا پوهېدله چې ټرمپ پوهېده چې دا زیرو سام تیوري ګیم ده. زیرو سام په دې معنا چې امریکا ته هېڅ هم نشته او ټول ایران ته دي. او بل نن زیرو سام ګیم ده په دې معنا چې هیوادونه ترمنځ داسې معاهدات او ګیمونه چې هغه 50% یو هیواد دی 50% بل هیواد دی. یعنی اوس عموما که موږ وګورو نن زیرو سام باندې ټول نړیوال سیسټم روان ده چې هر هیواد کوشش کوي چې یو څه ترلاسه هم کړي او بل هیواد هم یو څه ترلاسه کړي. نو دې ته زیرو سام او نن زیرو سام ګیم وایي. بل دې کې ریلیټیو ګین ده او ابسولوټ ګین ده. ریلیټیو ګین دا بیا ریالیزم تیوري حمایه کوي. د ریالیزم تیوري یو برخه ده. دوی وایي چې یو هیواد به هر څه وګټي او بل هیواد به هیڅ هم ونه ګټي. ریلیټیو ګیم تیوري هغه تیوري ده چې یو هیواد هر څه ګټي او بل هیواد هیڅ هم نه ګټي. بل ابسولوټ ګین ده چې دا لیبرالیزم تیوري حمایه کوي. وایي چې نه په دې ګیم کې باید هر لوبغاړی یو څه ترلاسه کړي. نو په هر صورت موږ اوس دا لومړی پارټ و چې ګیم تیوري څه ته وایي، څنګه رامنځته شوله او داسې یو څو اقسام مو ولوستل. خو دویم پارټ کې موږ راځو د ګیم تیوري دوه مهم برخې دي چې هغه ته یو ته پریژنل ډیلاما وایي او بل ته ګیم اف چکن وایي. دا تر بحث لاندې نیسو. ډېره مننه. دویم پارټ کې ما سره اوسېږئ.